السلام علیکم دوستانو د میسټر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو نن ورځ زموږ درس دی د 4 types of abbreviations، څلور ډوله لنډیزونه: initialism، acronym، shortening، contraction. په دغو کې دوستانو له موږ سره د نن درس دی acronym یعنې دوهم مخفف. An acronym is a form from the first letters of a group of words. We pronounce acronym as a word. مخفف د کلمو د یوې ډلې له لومړیو تورو څخه جوړیږي. موږ یې لنډیز د یوې کلمې په توګه تلفظ کوو، لکه ناسا. دوستانو دا د کلمو یوه ډله ده، د هغه ډلې له لومړیو تورو څخه موږ لنډیز جوړ کړی. هغه لنډیز موږ د یوې کلمې په توګه تلفظ کوو، لکه ناسا یعنې نیشن ایروناټیکل اینډ سپیس ایډمنسټریشن، د فضا او فضا ملي اداره. نیټو نارت اټلانټیک ټریډي ارګنایزیشن، د شمالي اتلانتیک تړون سازمان. پین پرسنل آیډنټیفیکیشن نمبر، د شخصي پیژندنې شمیره. ریم رینډم اکسس میموري، تصادفي لاسرسي حافظه. زپ زون امپرومنټ پلان، د زون پرمختګ پلان. سیم سبسکرایبر آیډنټیفیکیشن ماډیول، د پیرودونکي پیژندنې ماډل. If the first letters of the full form are capital letters, then we always write the acronym with the capital letters. که د بشپړ شکل لومړی توری لوی حروف وي، نو موږ تل د لوی حروفو سره لنډیز لیکو، لکه نارت اټلانټیک ټریډي ارګنایزیشن، نارت اټلانټیک ټریډي ارګنایزیشن. ناټو. که چیرې دوستانو موږ په وړو حروفو سره ولیکو نو دا غلط راځي. full stop بشپړ تمځایونه. We do not use full stops after each letters of an acronym. موږ لنډیز د هر توري وروسته بشپړ تمځای نه کاروو، لکه the pin for my credit card is، زما د کریډټ کارت لپاره پین دی. که موږ چیرې تمځای وکاروو یا فل سټاپ وکاروو نو هغه کلمه له موږ سره غلطه راځي، لکه د پی تمځای آی تمځای ان تمځای. دوستانو دا غلط راځي، موږ یې نسو تلفظ کوای. نو